سلامونه ملګرو. 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل، کال 2009 نه واله تر کال 2019 پورې چې دغه یو ریپورټ ما یو ځای کړی دی، دغه ریسرچ دی. نو په دغه کې نن ستاسو سره یو بله هنرمنده، یو بله سندرغاړې شریکوم، څوک چې ریشما نومیږي. نو راځئ چې دغه وړه شان دغه څېړنه یا دغه وړوکی شان ریپورټ یا دغه وړه شان هڅه تر تاسو در رسول غواړم. وایي چې دلته د فنکارانو د وژنې سلسله لا ماته نه ده. د کال 2013 اګست میاشت په لومړۍ نیټه نوشیره کالا کې بله هنرمنده ووژلې شوه. دا هنرمنده ریشما وه، څوک چې نه صرف د حسن په کالو ښایسته وه بلکې د اواز په خوږو هم ښه په تول پوره وه. ریشما په دې هنري سفر کې بیخي نوې وه، ولې د یو کال په هنري سفر کې یې ډېر شهرت وموندو او ورسره د دې د واده هم یو کال پوره شو. د کورنۍ خلک وایي چې دا واده د ښځې خاوند په خوښه شوی و، یعنی د مینې واده و. د واده نه لږه موده پس د دواړو ترمنځه تاوتریخوالی پیدا شو چې له وجې ریشما د خپل رور کره اوسېدله. د دې خاوند چې فایده خان نومیږي دوبۍ کې مزدوري کوله. ملک ته د راتلو نه پس د ښځې خاوند راضینامه هم شوې وه، ولې دغه راضینامه د ریشما رور عبدالله یوه دوکه بولي او وایي چې فایده خان د ناجوړه پلار د پرسان په بانه ریشما خپل کور ته بوتله او هلته یې ووژله. ریشما صرف یوه سندرغاړې نه بلکې ښه ماډله هم وه او مختلفو ویډیوګانو ته یې ښکلاګانې بخلې وې. هغې د خپل فن د لارې بهر ملکونو ته سفرونه هم کړي وو او تل یې د مینې په تبلیغ د خلکو زړونه ګټلي وو. روح یې ښاد. ملګرو، دغه شان یوه بله مقامي رقاصه ده چې سونیا خان نومیږي. د سونیا خان په اړه هم دغه ریپورټ شریکوم ستاسو سره. سونیا خان د پېښور مقامي رقاصه وه. د خپل هنر د لارې یې د پردو ودونو ښادو خوشحالۍ لاس یې واکولې. دغه پېښور مشهوره رقاصه وه او قریبا په دې خاوره یې لږ تر لږه 15 کاله، یعنی د 15 کالو خدماتو احسان په دې خاوره پاتې دی. مصدق خان څوک چې د 400 اوسېدونکی دی، له سونیا خان سره یې د ډېرې مودې راهیسې تعلق و، ولې د دې دواړو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی پیدا شو نو د کال 2018 نومبر میاشت په 18 نیټه مصدق په سونیا خان ناتاره ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه په حق ورسېده. مقامي پولیسو د پوسټمارټم وروستو د سونیا خان مړی د هغې کورنۍ ته حواله کړو او د ملزم خلاف یې FIR هم درج کړو.